رسنیو او رسنوالو ته د اسلامي امارت د چارواکو تازه مهم اخطار. د اسلامي امارت واکمنۍ رسنیو او خبريالانو ته څه ډول سپارښتنې کړي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د باختر رسنۍ د معلوماتو لمخې د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت اړوند معلوماتو ته د لاسرسي ادارې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دولتي ویاندویانو او د رسنیو استازو ترمنځ د همغږۍ دوی ورځنۍ ښوونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې پوهانیزه ناسته کې د اسلامي امارت نورو استازو هم له رسنیو او دولتي ویاندویانو څخه وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه درک او خپلې تګلارې وپیژني. اسلامي امارت پر داسې مهال معلوماتو ته د لاسرسي تر سرلیک لاندې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو د هواري او ملاتړ خبره کوي چې همدا اوس اسلامي امارت د مخابراتو او ټکنالوژي ادارې اړوند اوترا په ننګرهار کې د 19 سیمه ایزو رسنیو د فعالیت چارې ځنډولې دي. دوی د ننګرهار سیمه ایزو رسنیو ته په ژبني او لیکلي ډول خبرداری ورکړی دی چې د جوازونو د فریکونسي مالیه پر وخت ورکړي، کنه دفترونه به یې هم وروتړي. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنۍ څخه وروسته پر رسنیو او خبريالانو سخت بندیزونه لګول شوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تر ډیره د وګړو ستونزې او غوښتنې تر پوښښ لاندې راولي. د خبريالانو او مدني فعالانو په ګډون ډیر هغه کسان بندیان شوي هم دي چې د اسلامي امارت پر پالیسۍ یې نیوکې کولې. د یو تازه خبر لمخې د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزارت د خبرونو مسؤل د دولتي ویاندویانو په یوې پوهانیزه غونډه کې ویلي دي چې دوی له رسنیو څخه د اسلامي اساساتو، اسلامي امارت د پایښت پالیسي او یووالي منلو غوښتنې لري. ضیاء الحق حقمل وایي چې د رسنیو لپاره قانون تر کار لاندې دی چې ژر به یې توشیح کړي. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر خبري رسنۍ د دوبنۍ یا دوشنبې پر ورځ د زمري پر 15مه په یو راپور کې ډیره کړې ده چې د رسنیو او کلتور وزارت د خبرونو چارو او باختر رسنۍ مشر ضیاء الحق حقمل ویلي دي د دوی تر واک لاندې د رسنیو د کار لپاره ستونزې نشته. د خبريالانو او رسنیو د اقتصادي ستونزو د رغاوي او ملاتړ په موخه به ډیره ژر یوه څانګه هم جوړه کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې رسنۍ د اسلامي امارت تر چتر لاندې فعالیت وکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.